زمونږ هلکان په تصویرانو کې هم د کافرانو سټایل دا تر اوسه پورې قسم دی په دې باندې پوه دي چې زما په تصویر کې 2 ګوتې دي دا 2 ګوتې د څه نشاني ده چا 2 ګوتې داسې نیولې دي چا داسې نیولې دي چا شاته نیولې چا په کوم ځای کې خو د دې 2 ګوتو نه خبر شوی چې دا څه شی دی زیات ساتئ ځوانانو دا 2 ګوتې در اصل د یهودیانو د هغه وخت شعار دی چې کله کافرانو زمونږ د مسلمانانو په سرونو باندې فوټبال یې کولې که نه او د مسلمان سر یې په لتو باندې و د مسلمان تپوس والا نه و د هغې د کامیابۍ نشاني دا وه چې 2 ګوتې به یې داسې نیولې وې د هغې د کامیابۍ نشاني دا وه چې هغې به یو بل له شعار چې ورکوو نو ګوتې به یې داسې وې موږ ګټلې ده موږ د مسلمانانو په سر باندې فوټبال یې وکړې موږ د هغې په بچو باندې فوټبال یې وکړې موږ نه څوک تپوس والا نشته دی د هغې شعار دا 2 ګوتې وي نن د هر یو نوجوان سټایل په تصویر کې 2 ګوتې دی نن د هر یو مسلمان سټایل هغه سټایل دی چې یا خو د هغه فریمسم د یهودیانو یا خو